یو حدیث کې داسې راځي بعضو علماو کمزوری کړی دی او بعضو ته حسن وی چې اذا وقع الرجل، دا امام ترمذي امام ابو داود راوړی، اذا وقع الرجل باهله وهي حائض، چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او هغه د حیض په بیمارۍ کې، فلیتصدق بنصف دینار، نو دی به صدقه ورکوي نیم دینار. د عبدالله بن عباس روایت ته امام ترمذي کې وضاحت داسې دی، وی که وینه سری فدینار او که وینه زیړی فنصف دینار، بیا نیم دینار دی. وینه سری دینار چې نیمه زیړی وینه بیا نیم دینار. ولې؟ ځکه چې وینه سره ده د اولنۍ ورځې دي، نو نږدې ورځو کې د شهوت پوره کړی ده او دومره صبر دی نه کوي، نو جرمانۍ غټه ده، یو دینار به ورکوي. خو چې کله د زنانه د بیمارۍ ورځې تېرې شوې، وینه زیړه شوه، اخرنۍ ورځې دي، نو نیم دینار په ده باندې جرمانه کېښودی شو، ځکه چې په ده ورځې تېرې شوي دي، صبر ورته لږ ګران شوی، خو بیا هم کار ناروا دی، بیا هم کار څه دی؟ ناروا دی. او ځکه بعضو علماو دا حدیث صحیح کړی او دا جرمانه به ورکې. اوس سوال دی چې د دینار نه څه حساب نن سبا جوړېږي؟ دا دینار دغه کویتې دینار نه دی او نه د بحرین دینار دی او نه د بل ځای، دا دینار هغه دی کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې. نو لنډ حساب به یې راته ووایو چې دینار چې دی دا څه د پاسه 4 ګرامه سره زر دي. دینار یو تقریبا پاو باندې 4 ګرامه سره زر ته جوړېږي، نو بیا نیم دینار سره پاسه 2 ګرامه شو. بیا به ته حساب ولري ګرام په سو، لکه مثال کې ګرام په 200 ریاله دی مثال هسې. او سړی ښځې سره کوروالی وکړي په اولنۍ ورځو د بیمارۍ کې، په ده باندې څومره جرمانه ده؟ 900 تقریبا لګا، ځکه چې داسې زه د خپل طرف د سرو ریټ به ته معلوم کړي. نو اخري ورځو کې بیا په ده باندې 400 یا سره پاسه 400 هغه په ده باندې جرمانه شو. دا به دې صدقه ورکوي چې الله ورته دا ګناه معاف کړي. نو دا معمولي خبره نه ده.